نه یو خو پکې څه ډېر چینګ وینګ ولاړ دی. پرېږده چې پرې تماچه کې پسې ګوله کړم. یو منټ ښه ګوله یې پرېوته دا رالم نو ښه چینګ پوجي ستا سره خو ګورم. ښه نو اوس رډي شئ زما یو خبره واورئ ستاسو سره اوس هم ټایم شته. یو منټ ښه بیا څه چلو شو ورېږه دا پټه راوچتومه. ای خدایه دا څه چل دی. ښه نو زما خبره واوره چې ځان په حیا کې وباسئ کنې بیا به خفه یې. زه ګورې څوک معاف کوم نه. هلکه ته به خو مې کار وکړو ښه سړي خو وتښتېده. ښه د کلي خلکو زه ستاسو نوی بدماش یم تورتوره خان او زاړه خو تاسو ولیده چې وتښتېده. خو اوس زما دا یو خبره واوره چې ما له به هر سهار 2 ترموسه چای او 6 پراټې راوړی او که چا زما اډر ونه منه نو دا 2 سترګې به درنه وباسم. که د غویي زامن نه یې نو زما په خبره به تاسو ټول پوه. هلکه د تورتوره خان بدماش دا باز نه دی لیدلی خو دې به د الفا د خوراکي. که ستاسو زما په خوله یقین نه راځي نو ورشئ د طوطي ګل په کلي کې تپوس وکړئ چې هلته ما کمې کمې کانې کړي. خلک مې وای الله خیر وکړي یا الله تېښتې لار راکړي. د کلي خلکو بس دا یو څو خبرې مې په زړه وي خبره نه نشي اوس الله دې ما بچ کړي او بس به مه خفه نه شئ زه لاړم. وایي منګه کور یا اوس ورته ګوره خندلی باز ته څو خلاصي کړي دا ډېر دستخان زوی دی. د چاولو شومبې راوځه. زما ماما خو تا ته څنګه ویلي قسم دې زه دوی ته لیکم مړه رو مینې مه کوه که نه وایي مه کوه رو مینې زه ځان نه کړم مړه ما تا ته څه نه دي ویلي. وایي خدایه بټ سترګې په تا کې را دومره ډوزي رقم ځان رالی. وایي زما ټوپی ورېږه ښه ټوپی ټوکې کوم لاړم